ښه نو کوارډ 15 کیمپونه ډي نوټیفای شو او راتلونکې هفته چې کوم شروع کیږي هغې کې چې د هنګو چې کوم کیمپونه دي کیدای شي چې هغه هم ډي نوټیفای شي د ډي نوټیفای کېدو مطلب دا دی چې مطلب دې کیمپونه تنظیم چې کوم حکومت سره د افغان کمشنریټ والا کسان به دلته مختلف ګای به مختلف سہولیات فراهمې کې هغه کولو نو هغه شی به چې دی منقطع شي چې منقطع شي نو بیا به چې تاسو ټولو ته مسایل جوړیږي مسایلو کې به اضافه کیږي نو به زه همدې هغه سره راغلی ما خواست وګڼې یا هغه وګڼې چې کوم ستاسو د واپسي چې کوم عمل دی هغه تاسو چې دی رفته لږ تیز کړئ ټیک شو حکومت تاسو سره هر قسمه تعاون کوي تاسو ته ګاډې پکاري دا مونږ سره ناست دی مشر کلم چې دی راغلی دی مونږه ښه مکمل تعاون ورسره کړی دی آینده به کوشش کوو چې دنه هم زیات تاسو سره مونږ تعاون وکړو نو دې هغه سره چې تاسو دا کیمپونه ډي نوټیفای کیږي بیا تاسو ته به تکالیف جوړیږي مسله به جوړیږي نو مونږ نه غواړو چې تاسو ته څه قسمه تکلیف ورسي یا هغه وشي نو هغه علاج همدغه دی چې مونږ چې دی چې کوم د واپسي کوم عمل دی هغه رو چې دی لږ تیز کو چې لږ تیز کو نو چې د خیره تاسو ټول هم چې د خپل وطن ته واپسي وشي او تاسو چې دی څه قسمه تکلیفات دي چې هغې نه پچ پاتې شي نو همدې پیغام سره زه راغلی یم د حکومت چې کوم موږ ته هغه راکړو هدایات دي هغه دا دي چې تاسو دې ته همدغه یو ریکویسټ وکړئ خواست ورته وکړئ دا وینا ورته وکړئ چې واپسي عمل دی لږ تیز کړي بیا پر چې کیمپونه چې ډي نوټیفای شي نو بیا به دې مسایل به دې ته جوړیږي او لږ اضافه به مسایلو کې دې ته کېږي نو بس دې خبرو سره زه راغلی یم تاسو زړه کې څه خبره وي ساتره وي د دې پتروخو مشر پتروخو موږ ته راځي خبرې او دې علاوه هم تاسو زړه کې څه خبره وي څه هغه وي نو موږ ته تاسو وینا کولی شئ دغه پیسې زموږ باندې روزګارونه باندې کړه دا څه طریقه برابر ښه خلکو سره باندې داسې څه مسله وي بېشکه زموږ دفتر ته راځئ لکه کوم بل فریق دی هغې مخالف درخواست ورکوي چې د سره زموږ دا معاملات دي موږ وطن ته ځو نو لهذا د سره چې کوم زموږ معاملات دي یا د زر تر زره دا موږ سره خپل معاملات هغه کړي چې موږ کورونو ته واپسي کړو موږ به در سره مدد کوو ستاسو معاملات هغه کولو کې موږ به در سره انشاءالله زموږ دفتر به مدد کوي زموږ انتظامیه به در سره مدد کوي نو دې شي باندې تاسو فکرمنده کېږو ما اوسه پورې دې نه راوړه موږ ته درخواست راوړه زموږ دفتر ته راشه موږ به انشاءالله کوشش کوو چې تاسو معاملات موږ څلوېښت کاله تېر کړي اوس څلوېښت کاله شپږ څلوېښت کاله ښه پناه یې مړه کړې ښه په عزت سره شپې کړي اوس داسې خبره ده موږ په دې باندې خفه یو چې موږ دلته به ګاډۍ ډکو که نه نو په دې لارې کې لس شپې کېږي شل شپې کېږي زنانه را سره دي ماشومان را سره دي د اوبو ځای نشته د چي ځای نشته د روټۍ درک نشته موږ خوشحاله په دې یو موږ انکار نه کوو خپل وطن ته ځو چې موږ ګاډۍ دلته ډک شي او تورو لاړ چې به هغه ته افغانستان ته واوړي په لارې کې تکلیف رانه کړي کله موږ دا وطن د پاکستان موږ ته پناه راکړې موږ یې شکرګزار دي خو موږ ته لارې کې دا تکلیفونه وي دلته ولاړې لس شپې ولاړې زنانه مې دي یو څه ځای نشته دی مړی دي چې انتظامونه دغه نشته کله موږ ځو په لمبر به ځو په لمبر په یو اعتبار کې مړه شل شپې به کېږي په لارې موږ دلته غواګانې را سره دي ګوره ورته مالونه را سره دي د ګاډر دي زړو کوټو باندې به شولې دا را سره دي چې موږ دا مالونه دا سامانونه موږ سره ټول خپل پرېږدي نوي نه اخلو داسې ډول سامان را سره که لرګي دي که ګاډر دي که نور مال ده غوا ده غوایي ده خرسان بوسر ده تجارت سامانونه موږ لوړو بس حاجي صاحب موږ لکه د حکومت هم څه هغه وي که نه وسایلو یو هغه وي یو حد وي یو طریقه وي نو موږ ته چې کم هدایت راغلی دا مشر دی دا موږ ته ووایي چې سرجي دا ګاډی چې دی موږ تورخم پورې ستاسو بالکل ذمہوار یو کوشش به کوو چې هر قسمه تاسو ته موږ سهولت درکړو نو دا اکثر موږ ته وایي چې سرجي دا ګاډی چې دی تورخمه پورې تاسو دی کرایه ورکړئ دې نه مخکې چې دی کوم خاندان بیا وایي چې موږ یې ذمہوار یو موږ بالکل چې دوی په دې خوشحاله دي موږ په دې خبرې باندې امین شو نو داسې کوم ګاډي وي یا خو موږ ته دا مشر ووایي چې بس سرجي د تورخم په دې ګاډی بدلوي نه همدا ګاډی شوی دا به دي تر بارډر نه به مخ واړوي موږ وایو چې بس ټیک ده دې له تاسو چې کله داسې خاندانونه وي چې کوم وایي چې موږ داسې ګاډو کې چې کوم بارډر نه اخ وتلی شي
نو بالکل هغه کې چې دی موږ الریډي په دې باندې خبرې شوې دي. اصلا کې سره د دوی خلکو یو خبره ده کنه هغه دا موضوع د دوی لکه دا گاډي خو زموږ زیاتره دا اوس گاډي لاړل کنه دام ډایرکټ لاړل خو چون لکه عام گاډو ته اجازه نشته تورخم کې خاص گاډي خو پر خود کېږي چې هغه کوم پرمټ ولري او ډرایور او کلندر دغه ولري ویزا او پاسپورت ولري کنه نو هغه د وجه نه دا گاډي ډیر کم دی د افغانستان هم دا گاډي ډیر کم را پر خود کېږي دی وجه نه دغه یو اگست میاشت کې دي نه گاډي لاړو 75000 باندې افغانستان جلال آباد ته او اوس هغه گاډي چې دی په 2,80,000 2,80,000 د دې ځینې جلبات پوری دي نو لکه دې خبر داله ک د حکومت باندې لغه وشي چې لکه عام گاډو ته تقریبا اجازه ورکول شي کنه چې موږ دې ځنه بار شو لازم کړهګان لغه آسان شي بلای گاډي هم ډیر شي نو موږ بلک زیات اندازه باندې خلک لاړ شو او د سدي لکه گاډي کنټرول د سرجي زما خپل لغه د پرون کوډګینه چې کومه کړلاله بیګا چې کومه کړلاله د تقریبا یو هفته صرف گاډي ته انتظار کړی دی او درې ځلې څلور ځلې ورپسې په خبر تلار دی گاډي پسې ګاډي نه پیدا کېدل نو دوی دا غوښتنه ده چې مطلب دا ټریډ گاډي نه عام گاډي ته اجازه ورکول شي چې د اوړي خیر ویزا پاسپورت دی وي او چې لکه دا په صرف زموږ حکومت باندې خو نه ده کنه دا افغانستان حکومت باندې دا خبره ده مهمه خبره هم دا ده دلته زه گاډي چې بار کوم کنه تورخم ته کې وته تورخم نه دا سامان مام ټول رکه باسي بیا پاتې او گاډي کې په یو نیم سلو گاډي کې په سلو گاډي کې دا سامان مان اچول کېږي او هغه نه یو لکه یو نیم لک 2 لک روپۍ اخلي د گاډي والا زه به کومې وی گاډي سر زما یو گاډي خونه د دوه خونه دي لس خونه دي کم سې کم سل یو نیم سل گاډي دي د سل یو نیم سل گاډي سره څنګه مزل کوي او څنګه بځي بیا چپل وا وختي بیا بلته بل لاري کې بیا باره بیا بزی وره د طالبانو زیاته د کیم ته چې کوم د طالبانو کیم دی بیا باغی ته ورنوځي دوه شپې بکې درې شپې بکې بیا غو د خپل پرمی درکې خپل سیم کارت درکې چې تاسو دې ځکه واړوي بیا به تاسو موږ ارتباط ساتو مهمه خبره ده د سرجی چیزې دغه کټکانې نه کټه بار کوم او په تورخم باندې ډایرکټ ووزي چې خپل کور ته لاړ شي کاغذ د سیسن پرمټ کاغذونه د ګاډي کې نستنی واپس کې دې به راځي او هغه خپل سامان راته ګاډي راوړي ټیک شو حاجی صاحب ګاډي سخت خبره ګاډي د دې غونډې بل خبره بخنه غواړم تاسو خبره مو منله زمونږ دلته ډیر غټ کاروبارونه دي د خلکو تاسو ته معلومات 50 کال تیر کړي دي د چا د کریانه دکانونه دي د چا چې د منډیان دي د چا چې د هارډویر دکانونه دي د چا چې د مثلا د غټ لکه مطلب چې انګو بازار کې څومره غټ کاروبارونه اکثره د افغان مهاجرینو دي دا په دومره لږ وختو کې دوی لګیام دي ډیره پورې ځان راټولولو کوشش کوي خو نه کېږي ځکه چې د اول د منډۍ چې د یو نیم سل 200 300 400 کسانو سره په لکونو روپۍ باندې دي د دې د پیسې نه راوځي دا کاروبار نه راټولي کم سي کم دغه کاروباري خلکو ته د ویزې داسې سیستم برابر کی د 15 کالو ویزا یا د 6 کالونو ویزا ډایرکټ دوی ته ورکړي همدلته د پاکستان سفارت کې یا د پاکستان کورنۍ وزارت کې چې هغوی پاسپورت د افغانستان راوړي او دوی ته د کاروباري ویزا ورکړي چې دوی دلته خپل کاروبار کنټرول کې کم سے کم دا کېم ډنګ شي د دوی کورونه لاړ شي چې د خپل کاروبار خو تر یو وخت پورې هغه ویزا باندې کنټرول کی کنه نو دغه هغه خپل پالیسۍ کې شامل کړي چې مخکې کار په وشي بالکل دا ویزا خو د هر چا حق دی چې زه افغانستان ته غزه به تور پاکستانی زمانه زه په ویزه باندې زما او تاسو غونډه کې مشران تاسو غونډه کې زموږ رونه چلتي موږ دلیم دي چې ډېر په مینا باندې زموږ هغه کې استقبال کې ډېر په مینا موږ سره ملاويږي نو دې بالکل دوه خبرې شوې د ډایرکټ گاډ والا خبره شو تاسو نه ماته رااله دویمه خبره د کاروباري طبقه چې کومه ده هغه ته چې د ویزې طریقه لګ نرم کړی شي لګ آسان کړی شي زه بغواړم چې دلته تاسو کاروبارونه د الله پاک نور ترقی ورته ورکی ٹھیک شو درېمه خبره سر لکه دغه کیمپونه چې دلته آباد شوي دي یعنی دا انګو دغه چې دا اوس لک په ترقی راغی دا چې دلته د افغان مهاجرین آباد شوي د دوه وجه دا چې دا د دغه ولایتونو سره د صوبو سره د اکثر تعلق د صوبې سره د پکتیا سره لوګر سره همداسې پسې پکتیکا خوست کنه دغه ولایتونو ته چې دوی په تورخم باندې راتاویږي دا لاره ورته ډیره زیاته لرې تمامیږي کم سے کم چې دا کم اوس تجارتي ګاډي په دغه لار باندې روان دي سیمټ روان دي همدا شانتي دا نور چې کم جنرال سامانونه دي د دې ګاډي زی
کم سے کم دا د کډو گاډو تم په دې لار باندې اجازه ورکړي چې دا کډو په دې لار لاړ شي. دې باندې مونږ د مشر ناستو په دې باندې مونږ خپلو کې بحث مباحثه کړې وه. مونږ دا خبره مشرانو ته وړې وه، خو د دپاره هغوی وي دلته به مونږ ته بیا نادره سینټر جوړولي، دلته بیا مونږ ته نور شیزونه جوړولي چې کم په دې لږ وخت کې ممکنه نه ده. تورخم کې دا شیونه اول نه موجود دي، خو هغه ویل چې مونږ به په دې باندې هم کار شروع کړو، خو په دې حاضر ساعت باندې چې دی دلته شته دی نه، نو ځکه دا لاره چې ده دې باندې تللی نه شي. بهترینه خو ما خپل هم تجویز ده دا مونږ دلته ناست یو چې مونږ چې کم دی هم په دې ځي تللی وی، خو چونکې هلته سهولیات نه دي موجود نو مونږ تللی شو نه. سر جی بل هم کېدلی شي چې لکه اوس زما د کور سامان دی زه په ټرک کې بار کمه او به ډریور ته دغه کم چې دا ما ته رسوه او زه په تورخم باندې سره د پامیل په یو واړه ګاډي کې ماشومان هغه که ستړي شم دغه هم شیاکاریا خو به مې بچت وي، که داسې څه طریقه کېدلی شي سړی وکړي او یا داسې وکړي چې زه لاړ شم پېښور کې چکن وکړمه، ما ته هغلته د چکن پر عمره کې واپس راشم دلته کور ته، کور نه 2 ورځو کې کډه بار کم په دې لار باندې لاړ شم. دې نه مخکې هم داسې طریقه کارو په دې لار شوي دي. نو دلته چکن سنټر جوړولو ته هېڅ ضرورت نو همدې ځاخیلو کې به چکن وشو، دې ځای نه به سوزکي کې کورنۍ لاړه هغه چکن وکړه پورما به ورکړه راغله، دې ځای نه به کور بار که واپس بتله. نو دغه 3 مهمې غوښتنې دي که چېرته دا اسانه شي نو زه یم چې د واپسۍ په دې هغه کې به هم ډېر زیاته تیزي راشي. روان دي ان شاء الله کنه روان دي نه چیرې نو ګاډي سي زیات مشکل کوم نه دا غدي څنګه ګاډو ولا بل کدا خل دي سي ته غدي لګ انتظار کوي چې دا روډ مو ته خلاص خل نه دا فلحال د پاره نه کلاویږي، دا لکه زه تاسو ته باسي تیاره کې هم نه ساتم، دا فلحال د پاره نه کلاویږي. ټیک شو، نو بهتره به دی چې مونږ چې کوم دا واپسي عمل دی چې څومره په مینه محبت باندې وشي نو مونږ به هم خوشحاله یو، تاسو به هم خوشحاله یې. خو لکه مونږ خپله بطور پاکستاني، زه اول به ځان وایم چې زه پاکستاني یو عام شهري یم، آینه پس الله پاک یو افسري عهده راکړې ده او مونږ چې دی واړه لوی شوي هم زموږ چې کوم مهاجرین وروڼه دي دې سره یو، مونږ ګاونډ کې یو، مونږ ملګري یو، مونږ خپلو کې لوبې کړي دي، یو ځای ستر شوي یو، یو ځای غټ شوي یو. نو دې لپاره زما په زړه کې ډېر یو خاص مینه او مقام دی. ځکه لکه زه دې میسج سره راغلی یم چې زه نه غواړم چې حکومت طرف نه سبا سختي شروع شي، موږ مجبوره شو بیا لکه داسې یو بدمزګي یا داسې زړونه کې لکه خلی راشي که نه، نو موږ به دا نه غواړو چې دا وشي. نو لہذا دا کیمپونه ډي نوټیفای کېدو کې چې موږ زیات نه زیات دي نه فیملیز چې دي کډي چې دي هغه په طریقه باندې واپسي وکړي. دې لپاره چې یو ځل کیمپ ډي نوټیفای شو د نوټیفیکیشن بس ته بیا پوهېږه چې د نوټیفیکیشن کې څه کېږي. نو بس په دې خبرې سره زه راغلی یم، دې خبرې سره ستاسو خبرې هم ما واورېدې. یو د ډایرکټ ګاډو والا شو، یو چې دی د هغه والا شو، دې بارډر والا خبره شوه، کلیم چې د ویزې کاروباري ویزو والا خبره شوه، او د قرضو شوه. قرضې خو ما ووایې راشي مونږ دفتر ته راشي، دې چا سره معاملات دي مونږ به انشاءالله دې سره مرسته کوو. همدا روزګار کې راځي، دا روزګار کې راځي، دا خو چې ویزه تجارت چې شروع شو هر یو شی پکې راځي. دا خو چې تاسو ویزه وشي 15 کاله بالکل پاتې کېږي. اخو حاجي صاحب دا ویزو خبرې کې به راشي که نه، ویزه شامل شو ملاو شي بس بالکل دا د خپل روزګار کې خپل کاروبار دی کې صحیح هغه به برابر ټیک شو. ته سړی دي ته نور څه خبره ستا طرفه شته؟ نه بس صرف دا یو خبره وکړو که نه ورته چې ما هېڅ تر اوسه هلته میټینګ و، په میټینګ کې ناست وو، همدا خبر رایاده شوه چې په خیبر پښتونخوا کې 15 کیمپونو ته جواب ورکول شوی دی. یعنې یو خو داسې جواب لکه هېڅ صاحب دا موږ سره خبره وکړله که نه، دی موږ او تاسو ته وکړه، دا خو د مینې او د محبت خبره ده چې تاسې ځان ټولوئ داسې نه چې سبا پکې خفګانونه راشي. نن د مینې خبره ده او یو کاغذ دی چې کله کاغذ راشي نو هغه جبري شي چې دا به اوس خامخا خالي کوي. لکه د 15 کیمپونو امر شوی دی، هریپور دی او چترال دی، دیر دی که نه، نو د دا 15 کیمپونو اوس امر ورته شوی دا به اوس دستي خالي کوي لګې. نو که داسې امر وي کله وشي دا پرچه کله موږ ته راغله او د نوټیفیکیشن وشي نو یو پرچه راته راغله نو بیا به مطلب موږ مجبور یو چې دې کیمپونو کې چې هر کیمپ والا امر کېږي هغه به ورته چې بس دا خالي کوئ، بس شابه زر زر کوئ. نو دغه یو خبره وه چې همدې ده. او نور دغه خبرې چې کوم موږ تاسو دوی سره وکړې
دا بیا لکه مطلب ډي سي صاحب سره مطلب دوی کله میټینګونه نور افسران هم ناستي دغه خبرې کومې تاسو کوی دا ان شاء الله ټول ځکه زم ماجر یم کنه په دې کیمپ کې پروت یم بیا مې تاسو نه اوریدلې دي دا مټول دي ایس سپتمبر رسول دي 20 سپتمبر رسول رسوه ان شاء الله خپل کوشش به ور باندې کوو چې مخکې ور باندې ورسو او ځان بم ټولو کنه بس موږ هم دا خبره زور ځان ټول کی بالکل لګنه ډبل ټریپل تاون بتاو سره موږ شینواری ورځ ما هغه ورځ باندې دې سره ما دا خبره کړې و چې موږ ته پته ده چې د کډو لپاره دا لار نه خلاصيږي ځکه ما د ډیرو افسرانو د وورو دا نه خلاصي خو منتها زموږ سامان د لپاره خلاص کی چې موږ کډې ګاډي بار کو چې کډې ګاډي د رخصت کو هغه سره خو ویزا پاسپورت یا شته یا نشته خو هغه چې کوم طریقې باندې نور معلومه زی په دې معلومه شکل باندې دا ګاډي لار شي خلک په هغه لار باندې زی کچتن کې کار سکی ک انټری کې الته بایومټریک کې کار سکی هغه الته کې کوم ځای بدغه تعاون کوم سره وشي کنه نو دا به موږ لپاره یو ډیره غټه درنه خسټیک شو دا به زه مشرانو سره خپلم دا خبره زو کما او بس دغه دا چې ماته د څومره معلومات دي د روانه هفته کې د هنګو والا کیمپونه ډی نوټیفای کوي بیا بدلته لکه چې کم سہولیات بجلی به بند نشي اوبه به بند شي سکول به بند شي ټیک شو دا داسې مسلې به بیا راځي تاسو ته ټیک شو نو هغه شي طرف ته دعا کوو چې لاړه نشي خبره غوښتنه بله ده زموږ په دې کیمپونو کې داسې کسان دي چې هغوی د یونیسیر سره کیسونه دي د خارج ملک لپاره لکه هغوی دغه کړي دي هغو ته یو ټوکن میلاو شوی دی دغه والا که نه بعضې داسې خلک دي چې هغو مطلب هغه ټول انټرویو یې هر څه کړي دي تقریبا خو انتظار صرف دا دی چې ویزې ته انتظار دی او بعضې خلکو یو دوه درې انټرویو یې کړي هغو سره ټوکن دي که نه هغه خلک ډېر ټینشن کې دي هغه وایي که موږ داسې یو وارې ووختو موږ هغه کیس غونډ لغوه کېږي که نه زه ډي سی اف سره په دې باندې خبره وکړې بس دا سړي بعضې خلکو سره ټوکنې دي که نه هغه ورسره شته دي ثبوتونه ورسره شته دی نو هغوی هغه کیسونو ته به انتظار وي بس ټیک شو مهرباني سره بس دعا به وکړو مهرباني سره خدا څه خیر پېښ